ولا څنګه کې د ملګرو په غوښتنه باندې بس ملګرو دغه غوښتنه وکړه چې وایي اشپزي به نن ته کوې. دا د جمعې ورځ اکثره خلک دې خواته راځي. څوک کباب کوي، څوک کړایي پخوي، بس دا ملت موږ له توتو سره شملې خامخا چکو. پخواني ژوند له داود خان راته یادېږي تر اوسه پورې. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. ملګرو له تاسو ټولو مننه چې زموږ خپرونې تعقیبوئ. دوستانو دا نو د کابل سحاق کلي سیمه ده. ملګرو دغلته یو ډېر ښایسته پارک دی، یو ډېر ښایسته باغ دی. د جمعې په ورځ اکثره ملګري را ټولېږي او دغلته تفریح دپاره خواړه تیاروي او دغلته د خپله جمعې ورځ تیری. ملګرو زه هم راغلی یم، نن به له دغو ملګرو سره کینو، بنډار به وکړو، کیسې به وکړو، تاسو ته به خپرونه چمتو کړو په دې هیله چې تاسو هم زموږ خپرونه تر اخره زموږ سره وګورئ. ملګرو باید د یادونه وکړم زما خپرونه د ستاسو لپاره په ډېر ساده الفاظو باندې جوړوم چې زما په خپرونه هر څوک پوه شي. که تاسو کوم نیوکې، انتقادات، مشورې لرئ رالیږلې غواړئ نو زموږ په سکرین باندې د واتساپ شمېره شته، کولی شئ چې موږ سره شریک کړئ. یو افغانستان یوټیوب چینل. سلام، ستړی مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مه شئ، تاسو هم ستړي مه شئ ورور. مننه، ژوندی اوسئ. نوم مبارک دی؟ نوم مې حبیب الرحمن. ډېر ښه. قاري صاحب د تفریح څنګه نن جوړه کړې ده؟ هره ورځ یې همداسې تفریح کوئ؟ نه صرف د جمعې په ورځ باندې ټیم لرو، بل وخت ټیم نه لرو. جمعې په ورځ باندې راوتلي میلې په خاطر باندې بس دا د توتو موسم ده، د توت وخورو. په دې خاطر راغلی. نو نن د دغه میلې د ملګرو اشپز ته ولا څنګه کې د ملګرو په غوښتنه باندې بس ملګرو دغه غوښتنه وکړه چې وایي اشپزي به نن ته کوې. اشپزي خو ډېره سخته، هر څوک کولی هم نه شي. څه شی ورته پخوې؟ د ملګرو په غوښتنه باندې وایي شوروا تیاره کړه. شوروا. د شوروا تر څنګ نور څه شی پخولی شي؟ یاره انشاءالله هر څه مې زده دي. هر څه؟ هر څه. کابلي مې زده ده، بس څه شی په ما روش و روش کې څه اچولی شي؟ روش کې نو بس روش خو څو رقمه روش پخېږي. روش خو صدر روش معنی تریو، بس په دې کې باندې صرف دغه لویږي پیاز، ټماټر او کاري صاحب روش کې نه اچي؟ ولې نه اچي؟ کم پکې اچي. هغه ته خو بیا د پیازه وایي. ګوره ښه، نو دوستانو نن به د حاجي صاحب دیګ وګورو چې حاجي صاحب محترم څه شی موږ ته تیاروي. صحیح ده؟ بالکل صحیح ده، شروع یې کړه. صحیح ده. بس موږ ته ګورو چې شی نن پخوي او سره کې مې پخوي. بیا دوه دیګ بخار، یو دیګ بخار کې دی، بل کې څه شی پخوي؟ کسان ډېر دي.
سلام حاجي صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی ته ستړی مې شو خدای دې راوله مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسئ دوستانو ته که د نوم ووایئ د ما نوم حاجي شاولي احمدزی ده د ساکو د کلي یم دغه دوستان راغلي د میلمانه دي د کابل نه نو دا د ښه موسم د توتو ده دا د موږ ځای توت لري نو د میلې دپاره راغلي دا دوستان دلته راغلي ماشومان دي تاسو وینئ نو نن د جمعې ورځ ده او دا کسبه کاران دي مثال په کابل کې سره دوکانونه لري هغه لري نن راغلي دي میلې دپاره د توتو خوړلو دپاره دغه د موږ دا توت یو ښه موسم ده او میلې دپاره دوستان د کابل نه راځي مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسئ خیر اوسئ دا هره جمعه یو که بلې او دا د جمعې ورځ اکثره خلک دې خواته راځي اگر چې د اوبو کمی ده خو بیا هم شکر د لله الحمد دا د میوې سته دي دا توتان خو یو برکتي شی ده دا د کابل نه خلک راځي په دې باغو کې سره میلې دپاره توت خوردان راځي د نن د تفریح اگر چې په مشرانو خو سړی کار هم نه کوي خو تفریح کې داسې چې هر څوک کار کوي ته څه شی کوې والا زه دا توت مې لږ ورته راټول کړل ځکه دا سړی میړې ته ځي لږ کار وکړي هغه ډېر خوند کوي نو موږ هم ورسره کورو راکورو بعض ورونه هغه د دیګی کوي خپل غرمې ټیم ده او زه هم ورسره کورم راکورم نو انډیوالي کار ده انډیوالي به ورسره پالو حاجي صاحب د څه وخت نه راهیسې دغسې ملګرو سره تفریح په خاطر ځي یاره ډېر عمر کېږي یعنې دغه وخت چې اوړی راشي بیا د توتو وخت راشي تقریبا ډېر کلونه کېږي دغسې راځو سره دا دوستانو یاران سره راځي خوښېږي مې و بنډار وکړو مجلس وکړو حاجي صاحب موسیقي خو نن په دغه کې نشته نه 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 موسیقي دې خوښه نه راځي ولا خو خی نشته نه اوس خامخا یو څه کوم سندرغاړی دې خوښېږي والا چې د ما سندرغاړی د پېښور خیال محمد ناشناس منګل چې بعضې نور چې د زره ښه شعر وي شعر کې محتوا وي یو هدف وي یو هغه وي والا دا څو کاله خو همداسې نه دي اورېدلي خو د همدغه نومونه مې چې واخیستل د دوم لږ اورېدلي دي خیال محمد کوم یو ښه سندره د فکر نه والا نشته د فعلا ډېره مننه خیر شکر ودان Yo Afghanistan YouTube channel. ملګرو بیا هم ښه راغلاست درته یو ځوانانو پارټي نیولې ده دغلته هم حاجي صاحب محترم ناست دی ډاکټر صاحب هم ناست دی حاجي صاحب ستړی مه شئ او که نوم دې لیدونکو ته ووایه سلام ورور تاسو ستړي مه شئ خدای مار کله راوله سلطان محمد کړوخیل ولایت کابل ولسوالي بګرامي دا موږ کلی ساکو کلی ده توتو وخت ده ځوانان میلمانه دوستان راغلي توتو میلې ته او تاسو نم ډیر خوشحاله سولو چې تشریف مو راوړه خدای مو هر کله راوله وای تور توتان له تانه قربان ډیره مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسئ دوستانو افغاني توتان دي ډیرې ښه مزه لري او دا شملې یا تروې چې ورته وایي هغه دي نو ډیره خاص مزه بل څه به زه فکر کوم دومره مزه ونه لري لکه دا مزه دا شملې چې لري حاجي صاحب څومره وخت پس دغسې یو تفریح پروګرام جوړوئ تفریح خو معمولا د جمعې په ورځ دا دوستان ملګري انډیوالان ټول څوک مامورین دي څوک رسمي وظیفې لري څوک تجارت کاروبار لري بیا د جمعې ورځ تفریح ته پریښي لږ فرصت ورځ فرصت نه استفاده کوي بیا راسي چکر راولګي موږ کلي ته دا کلی ډېر ښه توت لري
لکه شنه هوا او ډېر ښه موسم لري دا دوستان پکې سات تېري همدلته ګرځي چکر وکړي. بغیر د توته حاجي صاحب ستاسو دا کله نورې کومې میوې لري؟ نو میوې خو ماشاءالله ډېرې لري، زردالو لري، شفتالو لري، مڼې لري، ناک لري، انګور لري، ګیلاس لري. ټولې میوې شته دی؟ او میوې ټولې شته دي خو په خپل موسم سره پخېږي. اوس موسم دغه توتو ده. د دې نه وروسته بیا څه پخېږي؟ دې نه وروسته نو دا ګیلاس او الوبالو دغه شی څومره وخت چې بیا راشو یو پروګرام جوړ کړو څومره وخت؟ یاره انشاءالله تعالی چې یو 10 ورځې بعد د شفتالو ټیم د شفتالو به ورسیږي. ملګرو 10 یا 15 ورځې وروسته انشاءالله دلته یو بله خپرونه حاجي صاحب سره لرو چې هغه به له دې نه مخکې او دا خپرونه داسې دایر شوې چې حاجي صاحب پروګرام جوړ کړی موږ راغلي وو هېڅ سره خبر نه خبر وو که نه همداسې او ناخبره پروګرام دیگه پروګرام هم نیوله دوستان ملګري دي څوک شوروا کوي څوک کباب کوي څوک کړایي پخوي بس دا میله ده. اشپزي کې تا څه زده څه پخولی شي؟ اشپزي کې ما سلات ورته جوړ سخت کار دی او سلات د ما خوښېږي، سلات سره شوق لرم د میلمنو لپاره هم سلات جوړ. ډېره مننه حاجي صاحب. تاسو نه مننه، خدای مو هر کله راول. ملګرو ډاکټر صاحب هم بس شملې جوړوي. ډاکټر صاحب په ځینې رسنیو کې کار کړی دی، د پروډیوسر، د ډایرکټر، پریزنټر، همداسې نور. ډاکټر صاحب تم ستړی مه شي؟ مننه ګل پاچا صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، خوشحاله اوسئ. فکر کوم د نن پروګرام ته شملې ورته جوړوي؟ یاره زه چې فکر کوم په دې ګرم هوا کې په دا ټولو غذاو کې مهم شی ډېر چې خلک څکي دی ده و شملې دي. و شملې څه فایده لري؟ تاوان لري؟ یاره ما خو تاوان تر اوسه نه مې اورېدلي نه مې لیدلي دي. او شملې ښه شی ده او خصوصا په هغه موسم کې چې هوا ګرمه وي، میوې پخې وي او خصوصا د منګه په منطقه کې کلي کې چې توتان پاخه سي نو خامخا به شملې ورسره څکي. شملې او توتان څه رابطه سره لري؟ شملې او توتان دا له ډېر سابقه نه، له ډېر وخته نه موږ له توتو سره شملې خامخا چکو. دا یو دود ووایه، دا یو رواج ووایه او که له نګاه د صحت نه هم ګټه لري. په چی خاطر چې کله توتان وخوري نو خامخا شملې ورسره خوري، ځکه توتان چې دي ډېر خواږه دي او شملې چې ورسره ونه خوري نو سړی ډېر تږی کوي، امکان لري لږ په تکلیف کې. یو افغانستان یوټیوب چینل. پخوا تفریح ډېره بېغمه تفریح وه. ولا که ډوډۍ به کجواری به خلک بېغمه ناست دي چې غم یې نه درلوده. یو سوري ته به ناست ولا دهقانو تربیې به یې خوړلې، ماست به ګرځېده، اوبه به یې دا د بیالو چکلې، ماست به ګرځېده، غوبلونه به یې کول. اوس ولا مرشتیا فکر نه دا وینې چربي نه د پښو دا هېڅ شی نه و. او اوس دا ټول هر څه شته دی؟ اوس هر څه شته، دغه ټول دا فکرونه خرابه دي. پخواني د عمر د پخوا د ژوند څه درته یادېږي؟ د پخواني ژوند له داود خانه راته یادېږي تر اوسه پورې، د ظاهر خانه تر اوسه پورې یادېږي. جشنونه به و، ازادي به وي. له دغه ژبه موږ ماسخوتن ماښام پیاده لاړو له دې چمن ته، دې چمن ته به لاړو، زدي به وروره جشنونه و، خربوزې به وي و، همالته به بېغمه چې بې خوبه سو، څادر به م په سر راکش کړو، د څه به م لوستلو همالته ولاده د چمن په دا ځایګانو په خدای نه غل و، نه کیسهبر و، نه دمکش و، هېڅ شی هم نه و. او هېڅ مو دا پېژندلم نه؟ نه مم پېژندلی. دغه چمن چې له دغه سره به داسې په اوږو د خلکو روان وي، ته یقین وکړه داسې به یې را دوره کړلې
را دوره به یې کړې خو نه به جنګ و نه به جګړه وه سازونه وه کمپونه وه چې دا کوم ساز ووایه په هر چمن کې راته کېنولی وه وروره وایه وریه سلام ستړی مشي علیکم سلام ورور تم ستړی مشه څنګه په خیر مند چې شکر ده مننه منهاج الدین می نوم ده د کابل ولایت او کارتناو کې ژوند کوم ستا نوم الهام الدین عمران ورور شکیب او ته رشید سلیمان ستاسو ټولو په نمایندګۍ به د ورور سره خبرې وکړو ښه ورور څنګه یې او نن مو پروګرام څنګه دلته جوړ کړی دی ولا شکر خیم بس نن د ملګرو ویلې چې جمعې ورځ ده او رخصتي ده بس لاړ به شو یو نیم خواته خو دوی ویلې قرغې ته ځو هغه ته هغه ما ویل مال راځئ زما د ماما باغ ده بس کلي سهاکو کې ده انشاءالله چې ساعت به مو تیر شي بس همدا و چې راغون شو سره راغلو دی جای ته دا کباب او خوراک مو له کوم ځای راوړو والله دا هم داسې په لاره کې ونیولو ځکه دا مونږ برنامه شپې نه جوړه نه کړه بس سبایي 9 بجې وي چې ملګرو زنګ ووهه وایي لاړ به شو میله به وکړو بس هغه هم دیګ میګ ځان سره روان اخیسته همداسې مال راځه بازار نه به یو نیم شی تیار راونیسو بس تیار خوراک هم راواخیستلو ډېر مخ کړي څومره وخت پس دغسې تفریح ته وخت ورکوئ جمعه کې خو زو وزو یو ځل کومو ځایو ته تفریح دپاره تللی ځایو ته خو ډېر بس پغمان ته هم تللی یم قرغې ته هم تللی یم پارک زازي ته خو د یو نوم خبره هفته کې 2 ځلې ځو هلته خو ځئ هلته خو ځو او د هفته کې بس یو ځل 2 ځلې راوځو چې کله دا خرچه کوئ د دې حساب هم سره کوي د دې حساب بس یو کس به هغه د نماینده هغه کېږي دا ټول پیسې جمع کوو هغې ته یې ورکوو نن مو څو روپۍ د دې پروګرام لپاره نن د فی نفر نو 500 هم جمع کړي دي 500 ډېر کم شی 500 روپۍ ډېر کم نه خو د هر نفر نه خو خیر تیل هم دي پکې بیا یو نیم توت دي او تروي دي شړومبې دي نن پروګرام درته په 100 روپۍ تمام شو نن تقریبا تر اوسه خو بس 1500 روپۍ تللي او تر دې دمه پورې او بودیجه شته بودیجه شته ده او ښه ډېره مننه ښه پروګرام ولرئ او همچنان خیر است ستاسو یو افغانستان یوټیوب چینل
د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.